بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. لا اقسم بیوم القیامة زه قسم خورم په ورځ د قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامة او زه قسم خورم په ملامت کوونکی نفس باندې. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ به د هغه اډوکي راټول نکو؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه ولینا مونږ خو آن د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. بل يريد الانسان ليفجر امامه خو انسان دا غواړي چې آینده هم ګناه کوونکی اوسي، یعنی په دې امید نافرمانه او د حق نه انکار کوي چې قیامت چرته دی. يسأل ايان يوم القيامة د مسخرو په طریقه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي. فإذا برق البصر او بیا کله چې سترګې تیغې وخیږي وخسف القمر او سپوږمۍ بې نوره شي وجمع الشمس والقمر او نمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي، یعنی دواړه بې نوره کړی شي. يقول الإنسان يومئذ أين المفر په هغه وخت کې به هم دغه انسان وایي نن چېرته د تښتېدو ځای شته؟ كلا لا وزر هیڅ کله نه، هلته به د پناه څه ځای نه وي. إلى ربك يومئذ المستقر نن خو ستا د پروردګار د طرفه قرارګاه ده، یعنی کوم ځای کې به چې هغه د بندګانو په منځ کې فیصلې کوي او هیڅوک به د هغه د عدالت نه نشي پټېدی. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروستو کړي عملونه وروښودل شي. بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني. ولو ألقى معاذيره اگر کې هر څومره بهانې وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په بیړه د دغه وحی یادولو، یعنی د قرآن د لوستلو دپاره خپله ژبه مه خوځوه. یعنی څه وخت به چې حضرت جبرائیل علیه السلام وحی راوړه نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به هم د هغه سره وحی په بیړه ویله، داسې نه چې چېرته څه لفظ هیر نشي. إن علينا جمعه وقرآنه بېشکه د هغه جمع کول او در باندې لوستل زموږ په ذمه دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نو کله چې موږ دا ولولو نو بیا په هغه وخت کې ته د دې د لوستلو پیروي کوه. ثم إن علينا بيانه بیا د ده په معنا باندې پوهول هم دا زموږ په ذمه دي. كلا بل تحبون العاجلة هیڅ کله داسې نه چې تاسو فکر کوئ، اصلي خبره دا ده چې تاسو په بیړه ترلاسه کوونکي شي، یعنی دنیا سره مینه لرئ وتذرون الآخرة او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة په هغه ورځ به ځینې مخونه تر و تازه او بارو نه کوي. إلى ربها ناظرة د خپل پروردګار طرف ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة او ځینې مخونه به په هغه ورځ بدرنګه او خفه وي. تظن أن يفعل بها فاقرة او خیال به کوي چې د هغو سره ملا ماتونکې معامله کیدونکې ده. كلا إذا بلغت التراقي
هیڅ کله داسې نه چې دی ګمان کوي کله چې سامری ته ورسیږي وقيل من راق او ویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی وظن أنه الفراق او انسان به پوه شي چې دا د دنیا نه د بیلتانه وخت دی والتفت الساق بالساق او یوه پنډی به بلې پنډۍ پورې تاو شي إلى ربك يومئذ المساق هاغه ورځ به وي ستا د پروردګار طرف ته ورګرځېدل فلا صدق ولا صلى خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نه یې مونځ ادا کو ولكن كذب وتولى بلکې دروغ یې وویل او د حق نه واغوښتو ثم ذهب إلى أهله يتمطى بیا په غرور خپلې کورنۍ ته لاړو أولى لك فأولى افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی ثم أولى لك فأولى بیا هلاکت دی په حال دستا او بیا افسوس دی أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان دا ګمان کوي چې هغه به هم داسې په خپل حال پرېښودل شي ألم يك نطفة من مني يمنى آیا هغه یوه ناچیزه د اوبو قطره نه وه چې د مور په رحم کې سسول شوې وه ثم كان علقة فخلق فسوى بیا هغه د جمع شوي وینې یوه ټوټه شوه بیا الله د هغه جسم جوړ کو او هغه یې درست کو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بیا یې د هغه نه جوړې یعنی نر او ښځه پیدا کړل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا هغه الله چې دا ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی